بالاخره یو ښه خبر راورسېده. اوچا وایي له 7 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې سوي دي. د اوچا تازه راپور له افغانانو سره خوندورې مرستې او د دوی لاسنیوی. دوستانو پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې روغ رمټ به یئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملګرو ملتونو په ټینګار سره ویلي چې 40 میلیونه افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان څانګې مشرې ایسابیلا مورساد کارلس ویلي دي چې په 40 میلیونه افغانانو د مګړۍ خوړو، صحي خدماتو، واکسینونو، د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. اوچا وایي له 7 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې UN اوچا ویلي دي ملګرو ملتونو او همکارانو د 2021 کال سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 7 میلیونه افغانانو سره مرستې کړي دي. دا خبره یا د ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تېرو شاوخوا 3 میاشتو کې له 7 میلیونه افغانانو سره د خوړو مرسته کړې ده. نږدې 9 لکو افغانانو ته صحي خدمات رسولي دي او نږدې 1,80,000 خوارځواکو ماشومانو ته خواړه رسولي دي. په دې سروې بیا ملګري ملتونو په ټینګار سره ویلي چې 40 میلیونه افغانان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. اوچا د افغانستان څانګې مشر ایسابیلا مورساد کارلسن ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د مګړۍ خوړو، صحي خدماتو، واکسینونو، د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري.